بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې خبر ټیک ټاک پې زه سلمان خان سینئر کلرک. کو تاسو د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازم وئ او تاسو خپل سټیټس آنلاین چک کول غواړئ نو زه به نن تاسو ته آنلاین طریقه ښیم کوم چې ډیره اسانه طریقه ده او خپل پوزیشن به تاسو آنلاین چک کړئ د موبایل په ذریعه باندې. د آنلاین سټیټس چک کېدو لپاره موبایل کې انټرنیټ پیکیج لازمي پکار دی. پلیز چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ. نوی ویډیو چې کومې اپلوډ کیږي چې هغه تاسو سره نیغ په نیغه شیر کیږي. دې دپاره به تاسو لاړ شئ ګوګل کې به سرچ کړئ DDO کوډ. دې نه بعد به تاسو کلیک کړئ اوپن اینډ فل پوسټ. تاسو کتی شئ سرچ کړئ خوا سره لیکلي اونلی فور KP ګورنمنټ DDO کوډ. اوس په تاسو وایي چې دا DDO کوډ به په کوم ځای کې د هر ډسټرکټ خپل DDO کوډ وي او هغه د هغه کس په خپل پیرول کې هم وي. دغه DDO کوډ به راکافي کوئ او دلته به سرچ کې ولیکئ. سرچ باندې به کلیک وکئ. سرچ باندې کلیک کېدو نه بعد به دغسې یو پیج کولو شي. دې کې به ستاسو ویکنټ پوسټ هم وي او فل پوسټ به هم وي. تاسو سره به ټول ډیټیل لیکل شوی وي. په یو ډسټرکټ کې چې یو ډپارټمنټ کې څومره ملازمین وي هغه ټول ډیټیل به په دې کې شیر شوي وي. پرسنل نمبر به وي، نمبر به وي، ډیزیګنیشن نیم به وي، سکیل به وي او دغسې کو هغه فل وي او کو ویکنټ وي ټول ډیټیل به شیر شوي وي. د ګوګل دا کم پیج چې تاسو سره کولو شي او دې باندې لاندې تاسو په لاندې روان شئ نو تاسو سره به خپل نیم، پرسنل نمبر، ډیزیګنیشن، تاسو چې کومه عهده باندې وئ، تاسو چې کوم پوسټ دی او تاسو چې کوم سکیل دی هغه به تاسو سره شیر شوی وي. کو فرض که تاسو وایئ چې دا پیج دی موږ سره په MS Excel کې هم سیو شي نو دې هم یو اسانه شان طریقه ده کوم چې ما د ویډیو په اینډ کې شیر کړې ده. تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، هغې کې ما طریقه شیر کړې ده. دا MS Excel والا طریقه د ټولو نه اسانه ده کوم چې به تاسو په خپل موبایل کې یا لیپټاپ کې په MS Excel کې سیو کړئ او په هغې کې به بیا تاسو سرچ کې خپل نیم ورکړئ نو تاسو به خپل نیم په اسانه باندې راوړي. او که تاسو په ګوګل پیج باندې ګورئ نو هغه به تاسو یو لاندې کوئ او هغې نه پس چې تاسو ګورئ نو خپل نیم به ډېر په مشکله باندې راځي. ایکسل فایل سیو کېدو نه بعد به تاسو اوپن کړئ او ایکسل فایل به تاسو سره اوپن شي. دلته په یس باندې کلیک وکړئ. په یس باندې کلیک کېدو نه بعد به تاسو چې ډسټرکټ کې څومره پوسټونه ویکنټ دي او کو فل دي تاسو ته به ټول ډیټیل شیر شي. دلته تاسو په سرچ کې کنټرول F باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو سره به سرچ کې ټول نیم سرچ کیږي.